د افغانستان اسلامي امارت دوهم امیر ستر غازی شهید ملا اختر محمد منصور د شهادت لسم تلین. د افغانستان اسلامي امارت چې په اوسنۍ زمانه کې د نړۍ په کچه د جهاد له پلوه د کفر او استبداد پر ضد د مبارزې یو ټینګ سنګر ګڼل کیږي، بنسټ ایښودونکي له ځانګړو وړتیاو او لوړو مهارتونو څخه برخمن وو. د اسلامي امارت بنسټ ایښودونکی مرحوم امیر المؤمنین مولا محمد عمر مجاهد رحمه الله د رهبرۍ د وړتیاو ژوندۍ بیلګه وه. هغه وتوانید چې د جهاد پر مټ د نړۍ د کفارو پر ضد د مبارزې په ډګر کې د مسلمانانو د قیادت وړتیا خپلو هغه مجاهدینو ته وروښیي چې د الهي نظام د حاکمیت لپاره ورسره ملګري وو. امیر المؤمنین مولا محمد عمر مجاهد داسې یو شخصیت و چې په هغه وخت کې امریکایانو دلته حمله کوله، یوې معاملې ته د دې خاورې پر سر د اسلام پر سر یوې معاملې ته دی تیار نه سو. د خپل حکومت تر دغه خاوره او در دغه اسلام قربان کړي. هغه څه امتیازات چې زموږ وزیرانو درلودله، زموږ علماو درلوده، زموږ د حکومت درلوده، دا ټوله د اسلام دپاره د دې خاورې دپاره قرباني سو او جهاد ته ادامه ورلره ورکول سوله. امیر المؤمنین رحمت الله تعالی علیه مولا محمد عمر مجاهد هغه وخت کې هم داسې نه دی چې دی شاته ولاړی، دی د غرو ته ولاړی. د جهاد اعلان یې په اوله ورځ باندې وکړي چې زه به د خپلې خاورې دپاره د خپل دین اسلام دپاره به جهاد کوم، او در پایه پورې امیر المؤمنین رحمت الله تعالی علیه مولا محمد عمر مجاهد در پایه پورې د افغانستان سم وتلی نه دی. نو دا معلومه سوه چې په ده کې یو الهیت موجود و، په ده کې تقوا موجوده وه، او په ده کې د خپل ولس مینه و محبت او د خپلې خاورې مینه و محبت موجود و. امیر المؤمنین مولا محمد عمر مجاهد دا یو ډیر ولی شخصیت و چې دی د مدرسې څخه راولاړ سو د شر و فساد په مقابل کې، چې شر و فساد حتی حج ته رسېدلی و. مبارزه یې شروع کړه، نو خپل مبارزې ته یې دوام ورکوي چې دی یو مؤسس د امارت اسلامي وګرځېدی، او اوس دا کم امارت اسلامي چې فعلا روان دی دا هم د هغه پر نقش قدم روان دی، هغه لاره یې تعقیب کړې ده. د اسلامي امارت شهید زعیم دویم امیر المؤمنین شهید ملا اختر محمد منصور رحمه الله هم یو بابصیرته شخصیت او د عمري مدرسې له متینو شاګردانو څخه و چې د مرحوم امیر المؤمنین په ژوند کې عملا د اسلامي امارت د رهبرۍ چارې پر مخ وړلې، او د هغه د وفات له اعلان وروسته د اسلامي امارت د معتبرو شخصیتونو، دینی علماو او جهادي او ملي څیرو له لوري د اسلامي امارت د نوي زعیم په توګه وټاکل شو. په بشپړ دیانت، متانت، تدبیر او میړانې سره د دې ستر کاروان د رهبرۍ دنده ترسره کړه. دا درته وښیم چې امیر المؤمنین ملا اختر محمد منصور صاحب چې الله دې جنت الفردوس ورته نصیب کړي، هغه دومره خدمت د اسلامي امارت ته کړی دی چې حتی د خپل دغه د سر د په قربانۍ باندې ورته تمام شو، او زښت تکلیفونه یې ډېر ایستلي دي، ډېر زحمتونه یې ایستلي دي، امارت اسلامي ته ډېر خدمتونه کړي دي تر ډېره حده پورې. شهید ملا اختر محمد منصور رحمه الله په 1440 هجري لمریز کال کې د کندهار ولایت میوند ولسوالۍ یوې علمي کورنۍ کې وزیږید. هغه لومړنۍ دیني زده کړې په کندهار، پېښور او بلوچستان کې ترسره کړې، او له ځوانۍ راهیسې د دیني علومو او جهاد سره ځانګړې مینه درلوده. پر افغانستان د شوروي اتحاد تر یرغل وروسته شهید ملا اختر محمد منصور رحمه الله په 1985 میلادي کال کې د مجاهدینو لیکو ته ورګډ شو او د کندهار په جبهاتو کې د شوروي ځواکونو او کمیونستي حکومت پر ضد جګړه وکړه. شهید ملا اختر محمد منصور په ګڼو سختو جګړو کې ټپي شو. د کندهار ولایت د جړۍ ولسوالۍ کې د شوروي ځواکونو پر یوه ستراتیژیک مرکز د مستقیم عملیاتو پر مهال دومره سخت ټپي شو چې په بدن یې 14 زخمونه ولګېدل، خو بیا هم بیرته جهاد ته راستون شو.
دغه راز په 1994 میلادي کال کې د اسلامي تحریک له پیل وروسته شهید مولا اختر محمد منصور رحمه الله له هغو لومړنیو کسانو څخه و چې له دې تحریک سره یوځای شو او له نورو مجاهدینو سره کندهار ته داخل شو. د اسلامي امارت له جوړېدو وروسته هغه ته مهم مسؤلیتونه وسپارل شول، لکه د کندهار هوایي ډګر مسؤل، د هوایي ځواک قماندان او وروسته د هوایي چلند او ګرځندوی وزیر. شهید امیرالمؤمنین منصور صاحب رحمه الله خو داسې یو شخصیت و، وطنپاله، وطن دوسته، جهادپاله شخصیت و او ډېر خو چې کوم وخت کې دی شهید کېدی زه هغه وخت کې ډېر کشر وم، خو دغه بعضې خبرې مې د متقي صاحب خولې نه او د بعضو خلکو خولې نه اورېدلي. کله چې ملا محمد عمر رحمه الله وفات سو، بعد د ده د وفات نه بیا د ملګري مشران مجاهدین چې اوس په کومه د امارت په رهبرۍ کې دي دا راټول سوي وو. ده نه یې پوښتنه کړې وه چې مونږ تا د دغه مسلمه امت د امیر په حیث باندې، د امیرالمؤمنین په حیث باندې په تا باندې دعا کوو، د تا څنګه خوښه ده؟ وایي ده ویلي چې دا مسؤلیت ډېر غټ ده او زه یې نشم کولی چې مخته یې وسم. خو بالاخره رهبري دا پرېکړه وکړه چې دی د مونږ امیر ده، د امیرالمؤمنین په حیث باندې په ده باندې فتوا وکړل. بیا چې کله ده نه وپوښتل، بیا ده وایي دا خبر راته وکړه چې اوس خو مو د ما غاړې ته د مسؤلیت دروند مسؤلیت ته راواچوو، خو چې راواچوو بیا مو شاته مو ودرېږئ. نو نور داسې له وطن سره، له خپلو افغانانو سره ډېر داسې د محبت مینې نه ډک پروګرامونه یې درلودل. نو الله پاک دې شهادت قبول کړي. مونږ به ورته دعاوې کوو او ټول ولس نه دا غوښتنه کوو چې په حق کې دعا وکړي. نو حتما یو څوک چې مبارزې ته وځي، کړاهونه، تکلیفونه، شهادتونه، فداکاریان خو د مجاهدینو تاسو ته معلومې دي، د کشرانو د مشرانو ټولو. همدارنګ اختر محمد منصور صاحب هم همدې شکل باندې شمار کوي. د یاد مرحوم شهید د وزارت په دوره کې د کابل، کندهار، هرات، مزار شریف او ننګرهار هوایي ډګرونه ورغول شول. د آریانا افغان هوایي شرکت بیرته فعال شو او لسګونه پوځي او ملکي الوتکې او چورلکې ترمیم شوې. همدارنګه د افغانستان په هوایي ډګرونو کې د هوایي چلند عصري سیستمونه نصب شول. په 2001 میلادي کال کې د امریکا تر برید وروسته امیرالمؤمنین شهید مولا اختر محمد منصور رحمه الله یو ځل بیا د وسلوال جهاد مشري پر غاړه واخیسته او په کندهار ولایت کې د امریکایي ځواکونو پر ضد سخت مقاومت تنظیم کړ. دغه راز وروسته هغه د اسلامي امارت د مرستیال په توګه وټاکل شو او د ګڼو نظامي او اداري چارو رهبري پر مخ یې وړه. امیرالمؤمنین شیخ صاحب چې ډېر یو زړور مجاهد و او هغه داسې تکلیفونه یې کړي دي چې هر څومره یې وستایو نو لا هم کمه ده. نو امیرالمؤمنین شیخ صاحب چې ډېر زحمتونه یې وګالل او ډېرو غزاو کې شراکت کړی ده چې بالاخره د کفارو لخوا نه دی په شهادت ورسېده. او امیرالمؤمنین شیخ صاحب موږ ته ډېر سهولت راوسته، خپل ځان یې قربان کړه د اسلام نه، خو موږ ته سهولت راوسته د دې لپاره چې مونږ مسلمانان یو ښه ژوند وکړو او آسایش ته مثلا ځان آسایش ته ور برابر کو، د خپل ځان د اسلام نه قربان کو. سهولت‌های فعلی فعلا از جانفشانی‌های و کسانی که در این راه اسلام شهادت شدند در مقابل کفار و ملحدین دین جنگیدند، آنها بسیار جانفشانی‌هایی را که انجام دادند ما فعلا در حال صلح، آرامی و بهتر و زندگی آرام را سپری میکنیم که باید ما مردم افغانستان شکر این زحمات این بزرگای دین را و خصوصا امیرالمؤمنین صاحب را باید قابل قدر و احترام برای ما باشه. شهید مولا اختر محمد منصور رحمه الله په پای کې د 1995 هجري لمریز کال د غبرګولي په لومړۍ نیټه چې له 2014 میلادي کال سره برابره ده د امریکا د بي پیلوټ الوتکې په برید کې د کندهار د ریګستان او د بلوچستان د نوشکی ترمنځ سرحدي سیمه کې شهید شو. شهید مولا اختر محمد منصور رحمه الله د اسلامي امارت د دویم رهبر په توګه پیژندل کیږي او له هغه څخه د یو متبر شخصیت، اداري نظم لرونکی، پوځي تجربې خاوند او د هوایي ځواک د بیا رغونې او د جګړې د رهبرۍ مهم رول لرونکی شخصیت په توګه یادونه کیږي.
د اسلامي امارت دویم زعیم شهید ملا اختر محمد منصور د اسلامي امارت د بنسټ ایښودونکو غړو ترمنځ یو مدبر، اغیزناک او مسلط شخصیت ګڼل کېده. تقوا، اخلاص، جهادي بصیرت، سیاسي درایت او په اداري نظم کې مهارت د هغه له مهمو ځانګړتیاوو څخه و. انا لله و انا الیه راجعون.